نو اول خو مونږه د خپل ځان ته قتل پکار دی چې دا مونږه څه کوو. مونږ سال جوړ کړي. نو عزیزانو چې څنګه یو دغه سه اراده راته د خدای هم دی. څنګه چې یو بیگام په 4 بجې وکړه 4 بجې څوک را پاسي او د الله نوملی را پاسي. مونږ ټول وزه ملایمه خو چې بانګونه وشي را پاسم او د سکم او منځ کوم. تاسو سمرا بزرگان چې ناس یې 4 بجې څوک را پاسي او د الله نوملی. الله وی چې خدا په خپل رضا خو نه علي اورګه چې د خپل نامه به اختیار در باندې واله به اختیار. نو په 4 بجې د پاکستان له یو ګړچ ورکو چې ګړچ ورکو ز کور نه بار راووت او زنانم ډیوډای کې ودرولې وي چې کدا ګړچ زیات شو دا کور را غورځېدو نو بیا بار را منډې کوي ارته چې جوړي. نو بار چې راووتم نو ګورم دنیا راوته ده اور سره و یا الله خیر یا الله خیر. هغه خلق د خلینه مم د خیر आवाज او د الله نوم واورید چې ما په جمعات کې اډو لیدلی نه دي. الله نو 15 منټه د پاسه په 4 میں دا اشعار ہوئے چې هر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی. اے اللہ د هر کار نستا یو خاص کاریگری معلومی. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گا بنایا. آب روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب روا بنایا. میدان کے ولاڑوں ماں ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گا بنایا. بیگائے داغ خلق دخلینم یا اللہ خیر آواز وتو چاپ چتر 1 بجے پوری VCR کتلے بیگا د جمعه شپوا مبارک شپوا آغا شپوا چې په دې شپه باندې کانو ته د جناب محمد رسول الله زیارت نصیب کېده. دا غشپوا چې په دې شپه بزرګانو ته د الله دیدار نصیب کېده. په دې بغداد کې یو بزرگ پروت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه شپه یو کم سل کرته په زندګۍ کې د تب په دغه شپه د خدای دیدار نصیب کېده. بیگاغه مبارک شپوا چا چې تر 1 بجې پورې دا ډم توب لیدل هو هغه په 4 بجې به اختیار را پاسول او خپل نامه په واغسته. وکړه کنه کم طاقت بیگا داسې او چې دا دنیا راټینګه کړې وې چې دا دروازې ولې ګړبي زمونږ د کور دروازې داسې ګړبې دي لکه څوک چې داسې کوي به اختیار. نو دا کائنات داغه نظام دی دا داغه ملک دی. اوس نن دې کنجرانو څووي چې جی دا هغه سپیډ کې جلسه وا چې کم سپیډ کې په ایران کې راغلی و بس خبره اخلاص کړه. د دې سپیډ چې ده دومره تیز لکه ایران کې چې راغلی و نو ایران کې په لکونه خلک خدای تبا کړیو کنه نو سپیډ هغه او تبا په نکړي. نو ګړه چې درکو چې سبانه دینه تیزول شم په کمره کې به پروت په ډبل بیډ کې او چت په در باندې راکینو. دوی اگر دې مرکز معلومي چې د دې زلزلې مرکز کم ځای او هغه تشپشا پهاړونه چې دي دا کم ځای نشو نو مرکز د دې داسې مثال دی لکه د یو سړي ځن کدنی او ډاکټر په سټوسکوپ کې دي چې سټوسکوپ په کې دي دا غساوځي او ډاکټر وایي چې د هارت فیل کیږي لګیا. نو حال خو وایي چې هارت فیل کیږي خو د هارت علاج ډاکټر کولی شي. مرکز خو دې معلوم کو چې د زلزلې مرکز کم ځای لیکن دې مرکز له دیوال واله شي چې سبا د عمل بیا نه خوځي. نن ستا ملک ټول دم توب او کنجر توب او بیا په پاکستان کې
د جمعې شپه د لعنت شپه کل هم ودونه د جمعې په شپه کېږي او د دنیا ډمې پکې د دنیا جمعې په شپه ګډېږي. که واده چا کرنی نو ټي وي او وي سي آر خو چا وړی نه دی، بیا ټوله شپه دې ډمتوب ته ناست یو. بیا چې ورځ شي ملک ته دې ګوره، دا هغه ملک دی چې دا اجړاګان په دې ملک تاسو سربراهان کوئ. اجړا نه به ته څه توقع کوئ چې دی به ماله په ملک کې د سړیتوب کار وکړي؟ دا توقع دې کوو؟ نن ستا په ملک کې ګوره یو ډمتوب شورو میوزک سنټر، ورپسې دویم ډمتوب شورو شو ویډیو گیم، د قوم ماشومان په تباہ کیږي لګیا دی. د قوم ماشومان هغه ډمتوب لا ختم نو چې بل ډمتوب شورو شو. نه هغه دی چې میز جوړی او دکان په کرای نیسی او هغه له لخت پیدا کړی دی او هغه غونډس کې پر غړی رغړی چې هغه ته خدای خبر څه وایي. ها بیلیټ دا چا وایي؟ بیلیټ. څومره مزیدار نوم یې زده کړی دی، بیلیټ ټیبل. اوس هر سړی نه بېغیرت جوړ شو، مزدوری نشي کوله، روزګار نشي کوله. هغه د بېغیرت بچی چې دی یا به د ویډیو گیم دکانو باسي او یا به د بیلیټ ټیبل دکانو باسي، دی به ورته ناستی او د قوم بچی به په جواری کوي لګیا دی. د پاکستان حکومت خدای په غبرګو سترګو ړوند کا، خدای دې هغه په غبرګو ړانده کړي چې دا دوی له چا ووټونه ورکړي، د دوی چا انتخاب کړی دی هغه دې په غبرګو ړانده شي او په ټپو دې کینی. نن ته ګرځې دا ګوره مجسټریټان ګرځي، باټینګر دې ګران خرڅ کړي، قانون دې لاس کې وخت بوی دې 3/6 فوټ کې په باندې پرچا ورکی. تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي دې پسې ولې نه ګرځي. باټینګر ګران دي پتندر دی ولګي ما خورا، مټر ګران دي ما خورا، غوخه ګرانه ده په توپه ولګوا خورای ما. قسم په خدای زه هره ورځ چې قصاب نه کله غوخه عالمه نو پختنه ته وکم چې کلمه تیرک چې مردار باندې خو دې چاړه نه دراخکل. والله العظیم چې ستا په دې ملک کې د نړۍ غوخه په دکانونو کې د سپو غوخه خرڅ شي، ستا په دې ملک کې د اسپو د مړو اسپو غوخه خرڅ شي. اوس فلال هغه سړی ژوندې دي په داسې حال کې دي چې وی ګوره کرکه به تی درشي، کرکه په ډیرانونو به ګرځېده او مردارې چرګې به راټولولې او بیا سپینې کړې او اوټلونو والا ته به ورکړي. ستا په دې ملک یو کساب مردار اس په خرڅ کړي و 20 کاله وشو ما غل لاس نه دی ورکړ چې ورته وګورم ملټای راشي. نو نن دې پسې ګرځېده ډېر ضروری دي او کله قوم بچی تباہ کیږي لګیا دی دې پسې ګرځېده پک. بس درخواستونه دي، وزیران دي، نوکر مې کا، امداد وکاو، زکات کمیټي ده، پلانې ده، په دې قهر نن ټول قوم اخته دی. الله وزیران هم داسې درکړي دي، وزیران راشي چې درته وښیم هر یو وزیر له چې درخواست ورشي متعلقه محکمه پوی کړې ده چې په دې درخواست ما دا ټکې نه لیکلې نو مې منظوره وه وی غورځوه. تاسو خو ورشي دی وزیر نه یو دسخط والی خو چې ماله د ورځې 2 لکه راځي، 2 لکه دی وزیر پې لیکلی دی او ډایرکټر یې نه مای مال ورشه وزیر په شاک او ګرځوی ماله څه وی ورش. بل ورځ یو هلک راغی وی جي اورېج کېږم 2 میاشتې را پاتې دي بي ایس سي مې کړی او پلانې مې کړی اورېج کېږم چې کاغذونه یې راوویسته د بنو د ایم پی اے خط، د انګو د ایم پی اے خط، د 400 د ایم پی اے خط په د پاسه د منسټر strongly recommended الفاظ strongly recommended. اوس دا ډایرکټر لمه وراله دا یوم نه من مال مرګره له چاوي و د پلاني وای ته د پلاني کفاره مال خوري ورشه کنه پلاني لا بس ورننه وته سره په دې ګورګورو ورټوپ او په دغه ځای ولا چاکو لگاو ا دې ستاوی نیوز کی ته دا غوی نیوز مال سره راځي
نو خدای دا قوم پیجندلې دی سچ ور سره کوي ټکی خدای ظالم دی نه تاسو ټول وای خدای ظالم دی خدای ظالم دی نو موږ سره چې څه کوي ښه کوي کبد که څوک پولیس راونی سي او یې ترړی نو د عذاب الله د پولیس په شکل کې را لېږلی سزا یې درکړه کنه که څوک مجسټریټ راونی سي او یې ترړی اوړه ترړی اوړه تاریخونه دي او تاریخونه دي چې کور دې دا پلار روان شي یو معمولی کیسی او په کلونو ځوړن یو دیوانی کیس په یو لیس مکه دی جګړه ده دیوانی کیس سٹارټ شي 14 کال وشو یو کیس ته په یو لیس نیم فوټ مکه باندې جګړه وا 14 کال وشو سړی راته وی چې د خزې د جامون هم په خلاف ما ورته وی چې د پاکستان قانون د لارډ میکاله جوړ کړی قانون دی لارډ میکاله د لندن لوی انګریز قانوندانو لوی انګریزو هغه پاکستان لا هغه قانون نه جوړولو چې دوی په خوره زګور هغه داغه قانون درته جوړ کړی دی چې تر عمر لسپې شي خوار شي ذلیل شي رسوا شي بیړه دې غرق شي او چرتا مسلمان قوم سپر پاور جوړ نشي انګريز خو تعالی داسې قانون جوړ کړي تا په یو لزمکا یو نیم فوټ زمکا چې جګړه وا ته بتلې قرآن لا چې قرآن څه وایي د ازمکه باندې زما دا داوا ده د دا داوا ده مفتی به درته فیصله درکړي وا کدی بهللې ویم بیغمه بوي او کدی غټلې ویم بیغمه بوي تا چې قرآن پرې خو او د لاډ میکاله قانون لاړې نو خدای به نور ذلیلې نور به رسوا کوي نور به تبا کوي انګريز دا غواړي چې مسلمان دین چرته یو سر جوړ شي نن عراق امریکای ولې راټینګ کړي دي ولې عراق څه کړی دي وای د کویت ناجایز قبضه کړی دا ټیک ده امریکای ته چې دومره منصف ملک منصف څوک چې پکچا ناجایز قبضه وکي نو امریکای ته د 14,000 میلو ناراضه اول ته انصاف کې دا خبره ده ٹھیک ده نو تا په امریکا باندې الله هغه وبارا ولا چې لوټه د لاندې باندې پاتې نشي پرون چې فلسطینیانو باندې اسرائیل ناجایزه قبضه کړې ده او په بیت المقدس اسرائیل ناجایزه فائدہ قبضه کړې ده تا